منډې د حد نه زیاتې مه وه او هیرس ډېر زیات مه کوه ځکه چې څه په نصیب وي هغه به در رسي ته ورسره لږ ډېر اسباب لټوه د چا په رزق کې ګوتې مه وه هغه د رزق الله ورکوي او مقرر کړی ولم الله دی نو نه یې وله ته کمولی شي نه یې وله ته زیاتولی شي چې څو پورې الله نه او څه ښایسته ژوند دی د هغه چا چې څه ور الله ورکړي په هغې باندې راځي او به یې ګزاره کوي دا د بچیانو ژوند دی هېڅ ټینشن یې نشته هېڅ سوچ او فکر یې نشته بس لس رایې را سره پراته دي الحمدلله دقه لس ولګوي ښه په خوشحاله وي څومره ښکلی ژوند دی سبا الله باندې کړي هغه بل سره 1 لاک ریال پراته دي دا به څه کوو او دا به هغه پلانیږي کي هغه ځمکه او هغه تجارت او هغه پلانې او هغه به ډېر او هغه به کم دین هغه لس ریال ولا جوړ که دی څه چې دي په هغې قناعت راضي دی او ښکلی ژوند تېری الحمدلله زړه غټ ساته زړه غټ ساته دروند به ښکاري او دا پیسې تا له عزت نشي درکولی چې څو پورې دا پیسې ته د شریعت مطابق نه یې لګولي د هغه وخته پورې بیا به عزتمند ښکاري او بیا د بېدینه نه دوی چې کله د جنۍ اکاونټ ویني یا د جنۍ ویډیو ویني هسې د خولې نه لاړې ساسي دا الله په یو ذلت کې اخته کړي دي ما تاسو ته بل یو حدیث ذکر کړو هغه 2 کسان چې د عرش په سوري کې ودرېږي او کې هغه یو ځوان چې هغه له ښایسته زنانه مالداره اوچت نسب والا دعوت د زینا ورکړو هغو ته هېڅ د الله نه هېرېږي تاسو دا خبره یاده کوي دینداره ځوان او په سړو کې سړی دی په داسې ښځو باندې نه ګډوډ کېږي چې کله د ده رابطه د الله سره مضبوط اوس یو زنانې ویډیو ورکړې ده یا صرف د جنۍ نوم راغی کمنټ یې وکړو نوم راغی دا ټول به ورختلو جزاک الله داسې دغه دا یو شرم دی یو ذلت دی چې سړی پکې اخته عالم به کمنټ وکړي دا راغی له څوک ګوري وطن ده خو چې صرف د جنۍ نوم یو بیا مزه ده وکړي چې هغه هلک یې دې ټولو پورې خاندي او دا ورسره ټول رابطې کوي او ته اوس داسې چې څه خدمت یو موږ ته وایه الله دې موږ د دې ذلت نه وساتي خبره ما دا کوله چې د زنانه کپړې خوشبو د سینګار سامان په ویډیوګانو کې خو په تصویرانو کې خو ډېره خطرناکه خبره ده خو د شریعت خلاف ده موږ تاوان دا ګڼو چې دنیا کې شاته شو دا کور غټ جوړ کړو زما غوړکې دی ای های لوی غم لوی مصیبت ستا تنخوا ډېره زما لګه ستا بچي ډېر زما لږ ستا ګاډی مزېدار ما سره نشته موږ دې ته تاوان وایو دا هېڅ تاوان نه دی هېڅ تاوان نه دی ښه ښکلی ژوند تېروه څه چې درسره دي په دې شکر وباسه ته باچا یې الله در هر څه درکړي دي تاوان دا دی چې ته زما نه دین کې مخکې شې زه د نه شاته پاتې شم تاوان دا دی چې پرون زما دینداري مزېداره او نن زما د دیندارۍ مزه نشته تاوان دا دی چې پرون ما ته مسلې ډېرې یادوي نن ما ته نه دي یاد تاوان دا دی چې پرون زما زړه نرم و ما به وخت په وخت د الله د یېرې نه ژړل نن نه ژاړم تاوان دا دی چې پرون ما به نورو ته نصیحت کوو د دیندارۍ نن زه په خپله ضرورت لرم چې ما ته څوک نصیحت وکړي چې دینداري کوه او داسې پسې بیا ده تاوانونه دا دي مه ګډوډ کېږئ په غریبۍ کې او په سختو کې او په بیمارۍ کې او مه جزې فزې کوئ او مه سپکې خبرې کوئ او مه د ناشکرۍ خبرې کوئ هر وخت په ډکه خوله باندې الحمدلله وایه هر وخت په خوله باندې مسکا ساته ته هر وخت که ته غواړې شئت ام ابیته که ته یې غواړې او که ته نه غواړې ته هره سیکنډ د الله په نعمتونو کې ډوب پروت یې خو دا چې چا کې قناعت نه وي او ناشکرې هغه د زیړ وخت کې همیشه نیولي او دا فریادونه کوي وازه خوله یې ده همیشه لکه ته خو هر سیکنډ هره لحظه ته د الله په نعمتونو کې ډوب پروت یې ته بیا هم جزې فزې کې
ته بیا هم شکوې شکایتونه کې دنیا ده په دې کې به قسمه قسم حالات راځي والله که دا خلق دی پریدي دا خلق به دې لیونۍ کې په یو کې دیم نه پریدي او ځکه دا خبره مشهوره خبره یاد ساتئ وایي که څوک ټول مخلوق راضي کول غواړي دا کمقل دی په دماغو کې ډش شوی دی کیدی نه شي چې ټول مخلوق دې تا نه راضي شي خو ته محنت دا کوه چې څوک راضي کړي الله راضي کړه د دې غم رواله چې الله به راضي که ناراضه وي دا پرېږده خلک به راضي او که نه به یې راضي دا خلک د قیامت پر وروسته په کار نه راځي ګورې دا نږدې پلار دې په کار نه راځي ضرور دی په کار نه راځي دا بچي دی په کار نه راځي تا له منډه د ملک او د قام او د ټول هر څه غم راغستی دی چې دا ټول راضي کړم دا نه راضي کېږي تا دا ټول